اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ دغه درې اپشنان وایو: چینج ډیسکټاپ آیکنز، چینج موس پوینټرز او چینج یور اکاونټ پکچر. نو اوس راځو ډسپلی ته له دغه اپشن څخه وایو. په دې اپشن کله هم تاسو کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل راځي. نو ګور په دې کې موږ سره اول اپشن د سمالر، دلته بیا تاسو د کمپیوټر سکرین ورغټوي اپشن کوي چې کوم چیرې میډیم کوي اپلای مو کوي د کمپیوټر سکرین به غټ سي. دا زه په دې وجې نه اپلای کوم ځکه د کمپیوټر زر بندېږي بیرته زر خلاصېږي. کمپیوټر ټوټل سکرین آیکنه نومان ټول غټوي. نو اوس ما د کمپیوټر د سکرین ریکارډینګ شروع کړی ده، که زه اپلای کوم نو ریکارډینګ بیرته بندېږي. نو سمپل بیا اپلای کوي غټ به سي او کوم سمالر کوي اپلای مو کوي بیرته به کوچنی سي. راځو لاندې ګوره دا بل اپشن ته ټاسک بار اینډ سټارټ مینو. ټاسک بار ودیځې ته وایي، دا مکملې پټۍ ته وایي، او سټارټ مینو یا سټارټ بټن بیا ودیځې ته وایي. نو دا بیا په دغه ځای استعمالېږي. ګوره په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن دلته هم راوستی سئ یا ګوره دلته رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز باندې کلیک وکړئ، دلته هم راوستی سئ. نو کله چې ګوره دغه اپشن تاسو راولئ، په دې کې اول اپشن د لاک د ټاسک بار. ګوره اوس دا لاک ده، نه دا تاسو غټوی سئ نه دا ټاسک بار نه کوچنی کوی سئ. کوم لاک ختم کوئ اپلای مو کوئ. ګوره ټاسک بار هم غټولی سئ هم یې کوچنی کولی سئ. ګوره رقم سم کوئ. او بل ګوره کلیک به ونیسئ، رایټ سایډ ته مو به وایي، ټاپ مو به وایي، لیفټ سایډ ته مو به وایي، باټم مو راوستی. یعنی ټاسک بار پوزیشن تاسو په کلیک باندې ور بدلولی سئ. خالي کلیک به نسئ کشوی. کوم چیرې لاک کوئ اپلای مو کوئ بیا یو رقم هم نسئ نه په کلیک وړی سئ نه غټوی سئ او نه هم کوچنی کوی سئ. راځو ګوره بیا په دې کې اټو هایډ د ټاسک بار، په دې کې د سی نشان ولګوئ، اپلای مو کوئ. ګوره ټاسک بار پټېږي، کوم چیرې موس ورته راوړئ ښکاره به سي، کوم موس زندې کوي پټ به سي. نو کوم له دې څخه ټیک مار ختم کوي اپلای مو کوي، موس به ښکاره ښکاري. بیا راځو ګوره یو سمال آیکنز ته، د دې څخه کوم ټیک مار ختم کوي اپلای مو کوي. ګوره آیکنان ټول کوچني کو په ټاسک بار څخه کوم آیکنز پراته وګوره دغه ټول کوچني کړل. که زه چیرې ټیک مارک ځینې ختم کوم اپلای، اوس ګوره دغه ټول آیکنان یې غټ کړل. نو دلته بیا تاسو دغه آیکنان غټوئ او کوچنی کوی سئ. راځو ګوره بیا ټاسک بار لوکیشن آن سکرین ته، دغه اپشن څه کار کوي؟ ګوره دا اوس لاک ده، په لاک کې خو نو تاسو دا په کلیک نسئ بدلولی. نو اوس بیا تاسو په دغه اپشن بدلولی سئ. ګوره لیفټ کلیک کوئ اپلای ټاسک بار لیفټ سایډ ته راغلی. اوس کوم چیرې ګوره رایټ کلیک کوئ رسته طرف ته به ولاړ سئ، ټاپ کوم کلیک کوئ بالا به ولاړ سئ، او بیرته کوم باټم کلیک کوئ لاندې به راسئ. یعنې دلته هم تاسو دغه ټاسک بار ځای ور بدلولی سئ. راځو ګوره ټاسک بار بټنز ته، دغه بیا په فولډرانو باندې استعمالېږي. اوس ګوره زه راځم یو فولډر جوړ کړئ په خپل نامه، دلته ما نوم ورکړئ ریمالي خیل. اوس ګوره دا فولډران ما ډېر کړل، له دې څخه ما ډېر فولډران جوړ کړل. اوس زه رالم دا فولډر مې خلاص کړئ، مینیمایز مې کړئ، دا بل مې خلاص کړئ، پټ مې کړئ، دا بل مې خلاص کړئ، پټ مې کړئ، او دا بل مې خلاص کړئ، پټ مې کړئ. اوس ګوره که زه دلته وګورم دا ټول فولډران په دا یو فولډر کې خلاص دي، جلا جلا نه دي خلاص. زه ورته یا باید هر فولډر جلا جلا خلاص دي. نو سمپل ټاسک بار بټن ته رالاست، دلته بیا نیور کمباین په دې بټن کلیک وکړئ اپلای. اوس ګوره دا فولډر ځان ته خلاص شو، دا ځان ته خلاص شو، دا ځان ته خلاص شو، او دا ځان ته خلاص شو. کوم چیرې ګوره دلته الویز کمباین کوئ اپلای مو کوئ، ټوله به په یوه کې، او کوم دلته نیور کمباین کوئ جلا جلا به. نو راځو اوس ګوره دا دویم اپشن د کمباین ون ټاسک بار اسپل. دا اپشن بیا څه وایي؟ ګوره دا وایي کله چې ټاسک بار ډک سي بیا دې چېرته راواوړي؟ یوه ته دې راواوړي. اوس ټاسک بار نه ده ډک، ګوره زه رایم دا مې هم خلاص کړئ. څنګه ګوره هغه ما خلاص کړئ، هغه ټاسک بار ډک سو خپله بیرته چېرته راواوښتل؟ یوه ته. نو اول اپشن وایي الویز کمباین، یعنی کمباین دی یو ځای دی، که یو فولډر خلاص یې که سل خلاص یې. دویم اپشن وایي کمباین ون ټاسک بار اسپل، کله چې ټاسک بار ډک سو بیا یو که کمباین یې که، او نیور کمباین کوم والی اپلای، که یو خلاص وي که سل جلا جلا به تاسو ته خلاصېږي. نو دا او دا. راځو بیرته زه دغه ټول فولډران له دې کلوزوم. راځو نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ایریا بیا په دې ځای ته وایي او په دې ځای باندې استعمالېږي. دا کوم انټرنیټ کنیکشن ځای چې ده یا د ساوند ځای چې ده او بیټرۍ ځای چې ده په دې ځای استعمالېږي. ګوره نوټیفیکیشن ایریا په دې کسټمایز بټن باندې کلیک وکړئ، په دې کې اول د ایکشن سینټر دغه آیکن ګوره تاسو له دې ځای هایډولی سئ. دلته په کمپیوټر کې کوم ایرر میرر مسله پیدا سي هغه تاسو دلته په ایکشن سینټر کې درښیي. نو هغلته تاسو ګوره هایډ مې والی هغه آیکن یې پټ سو، شو کې د کې ګوره بیرته هغه ښکاره سو. دغه رقم نیټورک د انټرنیټ کنیکشن ایررونه هایډ کې د کې ګوره پټ سو، شو کې د کې بیرته به ښکاره سي. پاور ګوره د بیټرۍ ځای دلته معلومیږي چې دونه چارج ده کې، که هایډ مو کوئ ګوره پټ سو او بیرته که مو شو کوئ بیرته به ښکاره سي. دغه رقم دلته تاسو دا پټ ښکاره کوی سي. ګوره په دې کې دریم اپشن ده، دا څه وایي؟ اونلی شو نوټیفیکیشن. دا که مو والی ګوره آیکن به هم پټ سي، بیا کله هم ګوره چارج ختم سي تاسو ته به نوټیفیکیشن درکړي، میسج به درکړي چې کمپیوټر کې چارج ختم سو. لکه څنګه چې موبایل ته نوټیفیکیشن راسي میسج راسي درښیي، دغه رقم بیا بل ته نوټیفیکیشن درکوي، صرف یو کوچنی میسج درکوي. نو دغه رقم دلته دا درې اپشنان دي، اول یې ښکاره کوي، دویم پټوي، دریم یې صرف
میسج درکوي. په دا ټول کې دغه درې سره یو رقم کار کوي. راځو ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف ته په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګول ته غړۍ سته که زه چیرې دا آف کړم آف کلیک په ګور غړۍ ورکه شوه بیرته کوم آن کوي غړۍ بیرته راغله. نو دلته هم تاسو دغه پټوی ښکاره کوئ سي. بیا راځو ګور کسټمایز نوټیفیکیشن آیکنز دلته کلیک وکړئ بیرته مو زاړه ځای ته راولي او خپل حالت ته کوم راوړئ ریسټور بیا سره تبدیلي تاسو کړئ بیرته خپل حالت ته راځي. نو بیا ګور راځو په دې کې یو اپشن ده الویز شو آل آیکنز اینډ نوټیفیکیشنز آن د ټاسک بار په دې کې کوم چک مارک ولګوئ. ګور ټول آیکنان دلته چیرې سو دا یو اپشن هم کار نه کوي او ټول دلته ښکاره سو. نو ټول ښکاره سو دا یو اپشن کار نه کوي دا د دې اپشن له وجې که چیرې تاسو دغه ختم کوئ ګور د اپشنانو کار شروع کوئ په خپله خوښه تاسو بیا پټوی ښکاره کوئ سي او کوم دا آن کوئ ټوله به ښکاره سي او دغه اپشنان به بیا کار نه کوي. نو سمپله ګوره په اوکې بټن مې کلیک وکړئ نو دغه رقم راځو ګوره دا بل اپشن ته ټاسک بار له موږ سره اوس ګوره راځو سټارټ مینو ته. سټارټ مینو بیا په دې استعمالیږي. نو په دې کې راځو ولر کسټمایز په کسټمایز کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې د کمپیوټر ډسپلی از ا لینک ډسپلی از مینو ډونټ ډسپلی دی سیټم. اوس ګوره کله زه دلته سټارټ مینو ته راسم کمپیوټر دلته سته ګوره کمپیوټر ماته په خپله خلاصیږي ګوره ما کلیک نه ده پکړی خپله راته خلاص درته یا کمپیوټر دې ماته خپله نه خلاصیږي په کلیک دی خلاص بیا به راسي ډونټ سوري ډسپلی از ا لینک دغه اول اپشن ته په دې کلیک وکړئ اوکې اپلای. اوس ګوره کله سیم تاسو دلته موس ورته راوړئ کمپیوټر ته ګوره په خپله نه خلاصیږي کلیک به پکوئ بیا تاسو ته خلاصیږي. او کسټمایز سره ګوره په دې کې بیا د ډونټ ډسپلی دی سیسټم په دې کې ټیک مارک ولګوئ اوکې مې کوئ اپلای مې کوئ. اوس ګوره کمپیوټر له دې ختم کوئ کنټرول پینل شته خو نور ګوره ختم کړل. نو په دې کې درې اپشن دي ډسپلی از لینک کې کوي نوم به کلیک په پوهه خلاصیږي به ډسپلی از مینو کې کوي په خپل به درته خلاصیږي ډونټ ډسپلی کې کوي نه به درته خلاصیږي. بیا راځو ګوره دلته کنټرول پینل په کنټرول پینل کې اول اپشن دی ډسپلی از لینک. اوس ګوره اوکې مې کوي اپلای. اوس مخته ماته کنټرول پینل خپله خلاصېدی اوس ګوره نه راته خلاصیږي ځکه هلته ما هغه اپشن ور بدل کوي کوم دلته بیرته ډسپلی از مینو دی کوي اوکې دی کوي ګوره بیا به تاته کنټرول پینل په خپله خلاصیږي. نو دغه ټول اپشنان میوزیک پکچر ډاکومنټس دا ټول تاسو دغه یې کولی سئ. په ډسپلی از لینک کې به په کلیک خلاصیږي په زمینو کې به په خپله خلاصیږي او ډونټ ډسپلی کې کوي هغه به له هغه ځای ورکیږي خپل حالت ته کوم وړی یوز ډیفولټ به وي اوکې به کوي بیرته به خپل حالت ته ولاړ سي. راځو ګوره بیا پاور بټن ایکشن دلته بیا تاسو دغه پاور بټن ور بدلولی سئ. ګوره دلته اوس لاک ده ضرورت مې دلته باید شټ ډاون راسي شټ ډاون کلیک افلای. اوس ګوره کله چې ماس په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کمپیوټر به دستي شټ ډاون سي بند به سي. کوم دا بټن ور بدلوئ بل شی هم دروئ ګوره لاک افلای. اوس په دې بټن باندې کمپیوټر شټ ډاون کیږي نه بندیږي نه خالي لاکیږي د پاسورډ ځای ته یې بیایي. نو تاسو دغه بټن بدلولی سئ دلته هر بټن چې مو خوښ و هغه بټن تاسو دلته بدلولی سئ. ګور بیا موږ سره بل اپشن دی پروایسي په دې کې اول اپشن وایي سټور اینډ ډسپلی ریسنټلی اوپن پروګرامز اینډ د سټارټ مینو که چېرې تاسو له دې څه نشان ختم کړئ اپلای کوئ. اوس له دې بعد ګور تاسو هر گیم سافټویر مثال فوټوشاپ کورل ډرایو ورډ هر شی تاسو خلاص کړئ هغه به دلته نه راړئ مخته به ګور دلته بیخي زیات شان خلاص و یعنې هر شی چې به تاسو خلاص کړئ د هغه هسټري به دلته سیو کېدله تاسو به دلته درښوئ چې دغه شی ته اوس خلاص کړئ که مو له دې څه ټیک مارک ختم کړئ بیا به یې نه درښیي. نو دا بل اپشن به څه وایي سټور اینډ ډسپلی ریسنټلی اوپن ایټمز ان د سټارټ مینو اینډ د ټاسک بار که د له دې څه ټیک مارک ختم کړئ اپلای مې کوئ بیا که چیرې تاسو مثال یوه ویډیو پلی کړه میوزیک مې پلی کړه هغه به هم نه درښیي. دا اول په پروګرامو استعمالیږي دویم په ویډیو او په میوزیک باندې استعمالیږي. که مو ټیک مارک په ولګوئ بیا که تاسو اوس تازه ویډیو پلی کړه هسټري به دلته سویږي پروګرام مو خلاص کړئ هسټري به دلته سویږي دلته به درښیي. دغه رقم ګورئ بیا راځو ټول بارس ته په دې کې اول اپشن دی ایډرس. ایډرس باندې ګوره زه راځم ایډرس او لینک په دې باندې ما ټیک مارک ولګوئ اپلای مې کوئ. ګوره اوس ایډرس هم دلته رالی لینک هم دلته رالی دا دواړه له نیټ سره کار کوي. اوس که چېرې له تاسو سره انټرنیټ کنیکشن یې دلته ستاسو د هر ویب سایټ نوم کې ولیکئ ګوره ما هلته کې ولیکئ www.google.com تاسو به اټومیټیک هغه ویب سایټ خلاص شي خو اوس انټرنیټ نشته. دویم لینک دلته ستاسو هر ویب سایټ اوس خلاص کړی هغه به تاسو دلته درښیي. بیا راځو ګوره په دې کې ټیبلیټ پی سي انپوټ پینل په دې کې تاسو نشان ولګوئ اپلای کوئ ګوره دلته موږ ته یو کیبورډ راکوي په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ دا ډېر ښایسته اپشن ده دلته تاسو ته په سکرین باندې کیبورډ درکوي ګوره دا رقم به وي څنګ ته به کیبورډ په دې به کلیک وکړئ تاسو ته به کیبورډ درکوي. نو د دې فایده چې شی سوله اوس ګوره مثال که چیرې اوس په کمپیوټر کې ستاسو په کمپیوټر کې ستاسو د کمپیوټر په کیبورډ کې یو بټن خراب وي مثال آر بټن خراب وي ګوره دلته زه اوس خپل نوم لیکم ګوره دلته آر ایچ دا ما ولیکئ ګوره هغه لیکل کېږي یعنې تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی سئ. ګوره ما دلته خپل نوم ولیکئ یعنې که چیرې په کیبورډ کې یو بټن خراب وي تاسو له دې کیبورډ څخه فایده اخیستلی سئ. او بل دلته ګوره که مې اردو کلیک کړئ ګوره تاسو ته اردو زبان هم درښیي هغه لفظونه هم درښیي دا لفظ په دې بټن کې ده دا لفظ په دې بټن کې ده. پښتو مې کلیک کړئ ګوره پښتو هم درښیي نو هر زبان تاسو دلته درښیي. نو مثال دلته کیبورډ راځي په دې یو کې بیا راځو ګوره په دې کې اخري اپشن دی ډیسکټاپ په دې څه نشان ولګوئ نو ګوره دا اپشن درکوي له تاسو بغیر کلیک کسې مو هر شی خلاصوئ په کمپیوټر کې
هغه تاسو خلاصولی سئ. د دې فایده دا ده که چیرې تاسو په میموري کارډ کې وایرس مایرس دغه یې چک کوئ موسسه که نسته نو تاسو په دغه طریقې چک کړئ بیا هغه میموري کارډ ته وایرس هم نه ورځي نو ګوره تاسو کتلی سئ دلته بغیر کلیکه تاسو هر شی خلاصولی سئ او که مستعین نشان ختم کړئ دا یو اپشن هم بیا دلته نه راځي نو یوار راځو دا فولډران زه ټول ډیلیټوم لنیز ډیلیټ یس او دا فولډران هم ګوره ما ډیلیټ کړو ما درته ویل په کمپیوټر کې تاسو هر شی ډیلیټ کړئ هغه راځي ریسایکل بین ته دلته تاسو ته یو چانس درکوي اوس کوم له دې زپس ډیلیټ کړي بیا نو ډیلیټ کېږي نو زه سمپل رالم ګوره دا مې ټول دلته سلیکټ کړو ډیلیټ بټن مې کلیک کړئ ټول ډیلیټ سو نو دا له موږ سره پرسنلایز له موږ سره نن ختم سو سبا سبا انشاءالله موږ کنټرول پینل شروع کړو نو تاسو باید دغه ټول اپشنان در وګورئ او سر په خلاص کړئ نو انشاءالله بیا به مخ ته هم سر په خلاص نو تر بل ویډیو راکړئ اجازت د خدای په امان